أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. مخکې آیتونو کې د انفاق فی سبیل الله ترغیب بیان شولو. دی آیت مبارکه کې د انفاق متعلق د شیطان د وسوسو ذکر کوي چې کله یو بنده انفاق فی سبیل الله کوي نو دته شیطان وسوسه کوي او بیا د انفاق دوا غټي پیدې دی آیت مبارکه کې بیان کړی دي. فرمای الشیطان شیطان یعدکم یری تاسو الفقر د غربتنا د محتاجین تاسو یری. تاسو کله انفاق کوئ نو شیطان ذهن کې دا خیال راولي چې انفاق کول د الله په لار کې ورکړه ډیر ښه شی دی، ډیر ښه کار دی، خو خپل د ځان او د الواد د مستقبل فکر هم پکار دی. هسې نه چې ته بیا محتاج شي یا ستا الواد چې دی هغه محتاج شي. نو په دې طریقې باندې شیطان هغه بنده د انفاق فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې د خرج کولو نه یری. ویأمرکم بالفحشاء او دغه شیطان تاسو ته د بېحیایۍ حکم کوي. یعنی انسان چې دی نو دی ګویا چې په فهم کې دومره کمزوری دی چې کله د نیکۍ کار راشي نو دی به تا ته وایي چې ټیک ته او جومات جوړیږي، مدرسه ده، لار جوړیږي، ښه خبره ده، په دې کې لګول پکار دي. نور خلک هم لګوي، ته چې دی نو هغه ډیر مالدار خلک شته هغه به ولګوي. هسې نه چې به تا محتاجي راشي ته بیا سبا له محتاج بیا به څه کوې؟ بیا چې د بل نه غواړې نو ښه نه ده چې ته خپل لاس ونسې. او دغه شیطان چې کله د بېحیایۍ موقع راځي نو تا ته بیا داسې نه وایي چې بهی ته دا بېحیایي مه کوه، ته پیسې په هغه د واده په موقع باندې په ډول سرنا باندې مه لګوه، یا دا ته په بېحیایۍ باندې بدکارۍ باندې چې پیسې لګې نو سبا له به ستا بچي څه کوي؟ په دغه موقع باندې به دی تا ته داسې نه وایي، بلکې په دغه موقع باندې به دی تا ته وایي چې بای دا بار نه راځي، دا خو په عمر کې یو پیر چېرته د واده موقع راځي او دا د ګناه دا چانس چې دی دا خو هم چېرته په عمر کې یو پیر راځي. نو دی به تا ته په دغه وخت کې وایي چې ولګوه. نو دغه یو شیطان دا د انسان ته د نیکۍ په موقع باندې د لګولو نه دی منع کوي، او د ګناه او د بېحیایۍ په موقع باندې دغه شیطان دا انسان بیا په لګولو باندې آموخته کوي. ده ته وایي ولګوه، دا بس دغه یو موقع ده، نو دا بار خو نه. نو فرمایي چې دغه شیطان چې دا تا ته
د نیکۍ په موقع باندې د لګولو نه تا منع کوي او دغه شیطان ته بیا د ګناه په موقع باندې د لګولو ترغیب درکوي چې بای دا یو موقع ده دا بار بار نه راځي ولګوه. نو فرمایي چې انسان په دې باریکۍ باندې نه پوهېږي. یعنې ظاهره خبره ده که مونږ ته یو کس په یو موقع باندې د لګولو حکم کوي او په بله موقع باندې د نه لګولو حکم کوي نو پکار ده چې انسان دې په دې پوه شي چې بای د خیر په موقع باندې دې ما منع کوي او د ګناه په موقع باندې دې ما ته ترغیب راکوي چې ولګوه. نو دغه د شیطان عمل شولو او دا د دشمنۍ لویه نښه او لویه علامه شوله او د دشمن په رای باندې عمل کول دا د هوښیار سړي کار نه دی. یعنې څه نه څه مجبوج که یو سړی لري نو هغه به په دې موقع په دې خبره چې دی پوه شو دی به بیا د شیطان په خبره عمل نه کوي دی به د نیکۍ په موقع باندې لګوي ځکه چې ضروري نه چې تا ته دې بار بار د دغه نیکۍ دا موقع میلاو شي او دی به بیا د فحشا او د ګناه په موقع باندې نه لګوي. نو الله تعالی فرمایي چې شیطان خو تاسو د خیر په موقع باندې د لګولو نه یری د فقر نه او په موقع د بېحیا او د ګناه کې تاسو ته حکم کوي چې ولګوئ. والله یعدکم مغفرة او الله تعالی ستاسو سره د بخشش وعده کوي. یعنی کله چې د نیکۍ په موقع باندې ته لګې نو اگر چې دغه انفاق ته په خپل مور پلار وکي او خویندو او وروڼو یې وکي په رشته دارانو یې وکي او د بل داسې د ضرورت په یو ځای کې وکي نو دا ټوله خپله پیدا ده. نو په دغه خپله پیدا باندې الله تعالی تا ته د بخشش وعده کوي په دې ستا ګناهونه الله تعالی معاف کوي او فرمایي چې وفضلا او ستا سره د زیاتی د دغه یعنی په دغه مال کې د زیادت وعده کوي. په انفاق باندې وستا مال چرته کمیږي نه بلکې ته چې کم انفاق کې دای د وجې نه به ستا په مال کې برکت راځي ستا مال به سیوا کېږي. دا گوی چې زیادت چې دی فضل دا د مال برکت ته هم وایي او دا د مال سیوا کېدلو ته هم وایي او دا فضل په آخرت کې ثواب ته هم وایي. برکت چې دی دا دې ته ویلی کېږي چې ستا کم مصرفونه دي د مال د لګېدلو چې کم زیږونه دي لکه مونږ وایو بیماری راله او پلانۍ مسله راله پلانۍ مسله راله نو برکت چې د هغې اثر دی چې د مال د خرج کېدلو چې کم هغه بې ضرورته دروازې هغه الله تعالی بندې کړي نو ستا مال به په غیر ضروري ځای کې بیا خرج کېږي نه ضرورت به نه راځي. نو فرمایي چې الله تعالی ستاسو سره په دغه انفاق باندې د الله تعالی په لار کې د لګېدلو د وجې نه تاسو سره ستاسو د ګناهونو د بخشش وعده کوي د خپل طرف نه او د زیادت یعنی د برکت زیاتوالی د مال زیاتوالی او په آخرت کې د ثواب کېدلو. والله واسع علیم او الله تعالی پراخ علم واله دی ستاسو د
څلوېښت شپېته کاله چې کم پوهه ده ډېره معمولي ده او د الله تعالی علم چې دی هغه ډېر وسیع دی تاسو به شاید چې د دې ګهرای ته نه رسېدلي تاسو به دا احساس به ستاسو سره نه وي تاسو ته به ستا عقل نفس او شیطان دغه وایي چې بایی دا چې تا ولګولې خو کمې شوې لیکن الله تعالی وایي چې نه دا چې تا کمې ولګولې ظاهري طور پای کې یو کمی راغی لیکن دا ده چې ستا کم پیسه چې په بېخیرۍ کې تلله هغه منع شوله او ستا په دغه مال کې چې کم د تکلیفونو په ځای کې د لګېدلو کمه برخه وه اتې ختم شوله نو فرمای یؤتی الحکمت من یشاء دی مخکې آیت کې وفرمیل چې تاسو ته به د خرج کولو په وخت کې شیطان وسوسه کوي او فرمایي چې یو فرشته هم انسان ته په زړه کې د نیکۍ هغه خبره ور اچوي القا کوي نو اوس پته ته څنګه پته لګي چې بایی دا ماته چې په زړه کې کومه خبره راغله دا د شیطان وسوسه ده که دا د فرشتې د طرف نه هغه القا ده نو فرمایي چې دا خبره دا په حکمت سره معلومیږي او حکمت ویلې کېږي یو شی په خپل محل کې ایښودل وضع الشیء فی محله یو شی په خپل ځای باندې ایښودل په کوم ځای کې چې د هغې د ایښودلو هغه حق دی نو فرمایي چې او هغه شی یعنی یو عمل او یا یو قول کمال ته رسول دې ته حکمت ویلی کېږي نو فرمایي چې دا فرق چې دی چې پای سره سړی د شیطان وسوسه او د رحمان د طرف نه القا وپېژني دا په حکمت سره پېژندلی کېږي او دا حکمت چې دی دا د الله تعالی یو دین دی الله تعالی چې چاته وغواړي دا حکمت ورکوي دا حکمت چې دی نو دا یعنی د کتابونو لوستلو ته نه ویلی کېږي بلکې دا حکمت چې دی دا الله تعالی په پرهیزګارۍ سره په دیندارۍ سره انسان ته یو پوهه ورکوي چې په هغې سره دی بیا د حق او د باطل پہچان کولی شي د حق او د باطل فرق کولی شي نو فرمای یؤتی الحکمت ورکی حکمت الله تعالی من هغه چاته یشا چې وغواړي ومن او هغه څوک یؤت الحکمت چې دته ورکړلی شو حکمت د دین پوهه فقط نو یقینا اوتیا ورکړلی شو دته خیرا کثیرا ډیر لوی خیر چاته چې د دین پوهه ورکړلی شو نو دا خیر کثیر دی دا ډیر لوی خیر دی وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه اخلي د دینه مگر خالص عقل والا خلق یعنی د کوم خلکو عقل چې سلیم وي کامل وي مکمل وي او هغه د ګناهونو هغه خراب کړی نه وي د ګناه د وجې نه په عقل باندې پرده پریوزي کله چې یو بنده یو ګناه وکړي د ده په عقل باندې پرده پریوزي او چې بار بار دی ګناهونه کوي د ده عقلي صلاحیت چې دی دا سلف کیږي کمیږي نو فرمایي چې خالص عقل والا هغوی د دینه نصیحت اخلي
الشیطان شیطان یعدکم یری تاسو الفقر د محتاجینا ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء په بهای سره والله او الله تعالی چې یعدکم وعده کوي تاسو سره مغفرتا د بخنی منه د خپل طرفنا وفضلا او د زیاتی برکت او ثواب والله او الله تعالی چې واسع علیم پراخ علم والده یؤتی الحکمت ورکی حکمت من آچات یشا چوغاړي ومن او هغه څوک یؤت الحکمت چې ورکو دتا چې ورکړلې شو دته حکمت پوها د دین فقد نو یقینا اوتی ورکړلې شو دته خیرا کثیرا ډیر لوی خیر وما یذکر او نصیحت ناسلی الا اولو الالباب مگر خالص عقل والا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار د دې ناستې د برکته پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې پوره عمل کولو توفیق راکړي. بیماران د دعا د پاره درخواست کړي، دعا وکړي پروردگار دغه ټولو مرګرو ته پروردگار شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. زموږ دې محله کې هسپتالونو کې څومره بیماران دي، پروردگار دې قرآن پاک ته دې درس د برکته پروردگار ټول ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.